السلام علیکم. خپل د ترافیکي مقرراتو د ویډیوګانو په سلسله باندې اوس د هغې بله ویډیو ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. تر دې ځایه تر 111مې پوښتنې پورې موږ تاسې ویلي وو چې هایبریډ موټران هایبریډ او برقي موټران. اوس بله پوښتنه داسې راځي درته، کله باید د یوه پلي کس لپاره ودرېږئ؟ یعنې څه وخت باید ورته ودرېږئ؟ یوازې هغه جوابونه یې دي اوس درته کړي چې تاسو څه وخت باید ودرېږئ. یوازې هغه وخت چې پلی یا پیاده شخص پر کرښه لرونکي پیاده رو تېرېږي، هغه دوه خطونه چې مابین چې پیاده رو پکښې تېرېږي، یعنې که د پیاده رو پر خط تېرېږي تاسو باید ورته ودرېږئ. دوهم جواب، یوازې هغه وخت چې پلی شخص پر څلور لارې باندې چې ترافیکي څراغ لرونکی وي تېرېږي، یعنې چې ترافیکي څراغونه لري او پلی شخص تېرېږي تاسو باید ورته ودرېږئ. دا دوم جواب. دریم جواب، هغه وخت چې پلی کس پر څلور لارې یا بل پیاده رو باندې تېرېږي. هر ځای چې پیاده رو پر څلور لارې تېرېدی یا که پر بل پیاده رو باندې تېرېدی، مهمه نه ده چې خطونه یې درلودله که نه درلودله، چې پیاده تېرېدی تاسو باید موټر ورته ودروئ، حتما ودرېږئ. دا معنی نه لري چې دلته د پیاده رو خط نشته نو پیاده حق نه لري چې تېر شي. نه، پیاده چې هر ځای باندې تېرېدی، د سړک په هر ځای کې چې تاسو راورسېدلاست، موټر باید ورته ودروئ او بیا وروسته ځینې تېر شي. بله پوښتنه داسې طرحه کېږي، تاسو باید څه وکړئ چې کله کوم موټر پر پیاده رو ولاړ ووینئ؟ تاسو باید څه وکړئ چې کله کوم موټر پر پیاده رو ولاړ ووینئ؟ یعنې یو موټر پر پیاده رو ولاړ دی، تاسو یې په څنګ کې راغلاست، څه باید وکړئ؟ لومړی جواب داسې درته وایي، مه تېرېږئ. ممکن کوم پیاده کس چې تاسو یې نه وینئ د سړک څخه تېرېږي. دویم جواب، تیر سي مخکې له هغه چې ټول پیاده کسان د سړک څخه تیر سوي وي. دریم جواب، په پیاده رو کې ودرېږئ. نو دا اول جواب صحیح دی چې بل موټر مو ولیدئ چې ولاړ دی، تاسو هم ودرېږئ، ځکه چې تاسو بیا نه وینئ، هلته به بل پیاده شخص روان وي او که تاسو په وارخطا یې باندې د موټر د بل ولاړ موټر د څنګ سره تیر سي، ممکن چې هغه پیاده شخص ووهل سي په موټر باندې. نو دا یو خطره ده. کوشش کوئ چې په پیاده رو باندې بل موټر ولاړ و، حتما یې په څنګ کې ودرېږئ، شاوخوا وګورئ، حالات معلوم کړئ چې دی ولې ولاړ دی، حتما به یې څه خبرئ چې ځان ته مو یقین حاصل سو چې لاره جوړه ده، پاکه ده، په هغه نه وروسته بیا تېر سئ. 114 بله پوښتنه ده، تاسو پر پیاده رو موټر مه تېروئ، مګر چې یعنې پر پیاده رو باندې موټر مه تېروئ، مګر څه وخت یې تېرولی سي؟ جوابونه دي، غواړئ پر پیاده رو موټر پارک کړئ، یعنې که غواړئ چې پر پیاده رو موټر پارک کړئ نو پر پیاده رو یې ودروئ ورتېر سي. دوم جواب، تاسو اړتیا لرئ چې ډرایوې یا کوڅې ته ننوځئ یا راووځئ. دریم جواب، هلته پر پیاده رو کوم پیاده کس موجود نه وي، یعنې معنا دا چې پر پیاده رو څوک نه موجود نو تاسو تېرولی سئ. نه، نشئ تېرولی، پر پیاده رو باندې هېڅ وخت مه ورځئ، پر پیاده رو باندې موټر نشئ پارک کولی. یوازې د پیاده رو څخه هغه وخت تېرېدلی سئ چې تاسو د پیاده رو د لارې څخه خپل ډرایوې ته، یعنې هغه د ګاراج مخ ته چې موټر دی ډرایوې ته ننوځئ یا کوڅې ته ننوځئ یا ځینې راوځئ، هغه وخت مجبوري ده تاسو باید پر پیاده رو باندې تېر سئ، یعنې په پیاده رو کې داخلېدلی سئ. د هغه نه بغیر، د هغه نه پرته تاسو په پیاده رو باندې نه موټر درولی سئ او نه په موټر تېرېدلی سئ. بله پوښتنه داسې طرح کېږي، که پیاده کس په سترګو تماس در سره ونیوئ، یعنې پیاده کس در سره سترګو په سترګو سو، تا ته یې وکتل، درته کتلی، یو داسې پیاده کس دی چې نه ګوري، یو پیاده کس دی چې مخامخ تا ته ګوري، نو ته څه فکر کوې؟ وایي ممکن هغه شخص غواړي چې تر جادې تېر سي، حوصله وکړئ او وګورئ چې پیاده شخص تېر سي. دوهم جواب، هغه شخص تاسو د لومړیتوب حق تاییدوي، خپل موټر چلولو ته دوام ورکړئ. دریم جواب، هغه شخص مرستې ته اړتیا لري، 911 ته یا 911 ته زنګ ووهئ. نو دلته تاسو ته ویلي د اول جواب صحیح دی، هغه چې تاسو ته ګوري د دې معنا دا ده چې تاسو ته لکه اطمینان درکړي چې زه تېرېږم، ته مې وینې چې زه تېرېږم، زه خو دې دا دې وینم، ته ما وینې چې زه تېرېږم که نه، داسې معنا لري. نو هغه شخص چې تاسو وینئ ورته ودرېږئ چې دی تېر سي، بیا به تاسو تېر سئ. داسې نه دی چې هغه تا ته وکتلی وایي زه خو نه دې موټر راغی د ده حق یې ولده دی به تېر سي، ممکنه ده چې هغه په دې فکر کې نه وي، هغه به ځان ته تېرېږي یا به مرستې ته هم اړتیا نه لري. نو مهمه دا ده چې شخص در سره سترګو په سترګو سو، ځان یې در وښوی درته او سړک ته راکښته سو،
جادې ته راکښته سو تاسو باید موټر ودروئ او پرېږدئ چې پیاده شخص تیر سي. دلته یو علامه تاسو وینئ یو څلور کونجه علامه ده په مابین کې ییلډ لیکلی دی یعنې حق اولیت مراعات کوي یا متوجه اوسئ فکر ونیسئ. دلته دوه ټکي ورسره دي to hear نشته دی پر دغه ځای یا تر دې ځایه پورې د دې ځایه څخه تر دې ځایه پورې داسې معنا لري یعنې پر دغه ځای باندې. نو دغه لوحه چې ده دا لوحه معمولا تاسو ته درته وایي چې دلته پیاده رو تېرېږي متوجه اوسئ پیاده خلک تېرېږي. اوس دلته پوښتنه داسې طرح کړې ده که تاسو دا نښه لکه دغه یوه لوحه ولیدله چې پیاده شخص پکې معلومیږي نو تاسو به څه وکړئ؟ دغسې علامه مو ولیدله نو جوابونه یې 3 جواب درکړي دي. تاسو د تېرېدلو د لومړیتوب حق لرئ خپل ډرایوینګ ته دوام ورکړئ دا نه ده صحیح. دوهم د نښې اطاعت وکړئ کله چې پیاده کسان پر کرښه لرونکي پیاده رو روان وي یعنې معنا دا چې کله په پیاده روان وه نو تاسو به د پیاده رو مراعات وکړئ د نښې مراعات وکړئ دا هم نه ده صحیح. د نښې اطاعت وکړئ که پیاده رو و که نه و دا ته تاسو اطاعت کوئ فکر به مو سلو کېږي به وګورئ چې دلته شاوخوا وګورئ چې پیاده کس نه وي. ښه متوجه سولاست چې پیاده کس نه داخلیږي بیا وروسته کولی شئ چې تاسو د دې ځای څخه په خیریت تېر شئ. بله پوښتنه ده چې داسې طرح کړې ده که تاسو یو ړوند پیاده شخص ولیدئ دا مهمه ده چې تاسو به خپل موټر د پیاده رو څخه په څونه فاصله فیټه فاصله کې ودروئ. یعنې تاسو یو ړوند شخص مو ولیدئ پیاده شخص ړوند شخص ولاړ و او غوښتل چې تر جاده تیر سي نو تاسو به خپل موټر چیرې ورته ودروئ؟ نو دلته چې کله په کومه فاصله کې به ورته ودروئ؟ نو لومړی جواب دی 10 فوټه دوهم جواب دی 5 فوټه او دریم جواب دی 2 فوټه. نو دغه 5 فوټه والا چې دی دا جواب صحیح دی. تاسو به کم د کمه یا زیات نه زیاته 5 فوټه فاصله کې ورته ودروئ. که د 5 فوټه نه زیات سي نو ړوند سړی نه پوهېږي چې خصوصا که ستاسې موټر هایبریډ هم وي هغه نه پوهېږي چې دلته ماته موټر ودرېدی او که تر دې ډېر نږدې سي ممکن سړی وارخطا سي هسې نه چې ویې وهلم. نو 5 فوټه فاصله دوی ورته تعین کړې ده قوانینو وایي په دې 5 فوټه فاصله کې به ورته ودرېږي چې د سړی په خپله په احتیاط باندې د پیاده رو څخه تېر سي. بله پوښتنه داسې طرح کړې ده د پیاده روونو په هکله کومه یوه جمله صحیح ده یعنې د پیاده رو په هکله ده. لومړی جواب ټول پیاده روونه پر 4 لارو موجود وي یعنې پر 4 لارو باندې پر ټولو باندې پیاده روونه موجود دي. دوهم د اوسېدونو د ځایونو پیاده رو تل په نښه سوی وي. دریم ډېری 4 لارې پیاده رو نه لري که په جادو کې په لیکو نښه سوی وي یا نه وي. ډېری 4 لارې پیاده روونه لري او دا څنګه ډېری 4 لارې پیاده روونه لري که په جادو کې په لیکو نښه سوي وي یا نه وي. مقصد متوجه اوسئ چې پیاده رو یوازې دا نه دی چې خطونه یې لیکلي په بعضې ځایونو کې دغه خطونه یې نه دي ورته ورکړي اما تاسو باید متوجه چې 4 لارې ده حتما پیاده رو لري. په 4 لارې باندې که خط پر لیکل سوی یعنې نښه پر سوي لیکه باندې کښل سوي یا نه باندې سوي 4 لارې باندې پیاده رو شته. همیشه باید متوجه اوسئ چې دلته پیاده رو شته او د پیاده رو څخه باید په خپل بې پامه تېر نه سئ. په لاندې جملو کې کومه یوه د پیاده خلکو په هکله سمه ده؟ پیاده کسان اجازه لري چې کله په پیاده رو کې وي چې ترافیک وځنډوي یعنې پیاده کسان اجازه لري چې کله په پیاده رو کې وي ترافیک وځنډوي. دوی په پیاده کې روان دي او ترافیک ته لاس ورکوي چې مه راسئ ودرېږئ دلته. دوهمه جمله سربیره په دې چې پیاده کسان د لومړیتوب حق لري خو باید د جادې د قوانینو تابع اوسي. درېیمه جمله یا درېیم جواب پیاده کسان یوازې په نښه سوي پیاده رو کې د لومړیتوب حق لري. نو دا خو موږ تاسې وویله چې پیاده کسان یوازې په نښه سوي پیاده رو کې نه بلکې په هر ځای کې د حق یا لومړیتوب حق لري. دا خو نه ده صحیح او پیاده رو داسې هم نشي کولی چې خپل وخت یې نه وي او دی په ناکیپه په سړک باندې ورلوېدلی چې ترافیک ته ځنډ واقع کړي. نو مهمه دا ده چې سربیره پر دې چې پیاده کسان د لومړیتوب حق لري خو باید د جادې د قوانینو تابع اوسي. دا جمله په صحیح ده. تاسو به دغه جمله نښه کوئ یا حلقه یې کوئ ستاسو جواب به درست وي. که
که تاسو د موټر چلولو بل پوښتنه ده، که تاسو د موټر چلولو په حال کې پیاده رو ته راورسېدلاست، نو ستاسو څخه غوښتل کېږي چې څه به وکړئ. یعنې تاسو موټر چلوئ او پیاده رو ته رانږدې سولاست، راورسېدلاست، نو څه باید وکړئ؟ لومړی جواب خپله چټکتیا یا سرعت کم کړئ. دوم جواب ودرېږئ. دریم جواب چټکتیا یا سرعت زیات کړئ. دا چټکتیا سرعت خو بالکل نه زیاتېږي، دا خو باید په یاد وي چې کله تاسو څلور لارې یا پیاده رو ته راورسېدلاست سرعت زیات نه کوي. اوس راځو دا بل ته ودرېږئ، نو خامخا درېدل ضرور نه دي. وګورئ که شی نه و تېرېدلی سي، او که خلک وه پیاده خلک وه نو بیا به ودرېږئ. هلته نشته کړي خپله چټکتیا یا سرعت کم کړئ. سرعت به مو کم کړئ، دا جواب صحیح دی. تاسو به سرعت خامخا کم کړئ ځکه چې احتیاط پکار دی. خامخا کوم پیاده رو په منډه تېر نه سي. کله کله ماشومان دي یا ځوانان دي پر سکیټ بورډ دي، هغه شي بوټونه چې ټایرونه لري پر هغو باندې ځغلي، تېز راسي بشش سي درڅخه تېر سي، په مخکې در ولوېږي. نو تاسو به خپل سرعت کم کړئ، ډېر به کم کړئ، په احتیاط به د پیاده رو څخه تېر سئ. اوس څلور لارې وایي چې شی ده، یا تقاطع. څلور لارې یا تقاطع کوم ځای ته ویل کېږي؟